الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر. کتاب ریاض الصالحین شپږ نوي نمبر باب شروع کی. باب دې په باره د دې کې چې سفر باندې کوم ملګری ځي نو دا غیر وسختول او هغې ته د هغې وصیت کول په وخت د سفر کولو کې، والدعاء له وطلب الدعاء منه، د هغې ملګري دپاره دعام کول او د هغې نه هم د ځان دپاره دعا غوښتل. قال الله تعالى الله تعالى فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دې آیتونو کې الله رب العالمین اشاره کوي چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام دوی وصیت کړو خپل بچو ته. وصیت په دې خبره کړو چې بچو تاسو د دې خبرې خیال ساتئ چې رب العالمین ستاسو لپاره د اسلام د توحید دین غوره کړی دی او د دې د ساتلو کوشش به کوئ داسې حال کې تاسو ته مرګ راشي چې تاسو د الله تابعدار یاستئ. نو ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل بچو ته دا وصیت کړو. الله به فرمایي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الله فرمای ایتاسو حاضر وي اهل کتاب يهود و نصارا کله چې یعقوب علیه السلام ته سختۍ د مرګ رالی، مرګ ورته حاضر او هغې خپلو زامنو ته ویل وې د ما نه وروسته به تاسو د څه شي بندګي کوئ، د کم معبود عبادت او بندگی به کوئ. تاسو بچو له تربیت هغې ښه ورکړو، د تذکیر دپاره ورته ویل، هغوی ورته ویل نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. پلاره موږ به ستا د معبود، ستا د پلارانو معبود چې ابراهیم دی، ستا پلار اسماعیل دی، اسحاق دی، د دې ټولو معبود یو، موږ هم د هغې عبادت کوو. ونحن له مسلمون او موږ به د حق یو الله تابعداري. څومره ښایسته پلارانو ده او څومره ښایسته اولادونو چې خپلو بچو ته د مرګ په وخت کې او دغه شان ته د خپل ځان نه وروسته د وصیت کوم یو وصیت پرېږدي، هغه د دین وصیت پرېږدي. نن سبا دور کې تاسو وګورئ یو پلار چې د بچو نه جدا کېږي وصیت د دنیا صرف کوي. بچیا ګوره پلانکي ځای کې بنګله ده، پلانکي بینک کې دونه پیسې دي، پلانکي ته مې دونه قرض، ټوله معاملات د دنیا صرف رواني، د دنیا ترکیز، د دنیا خیال ساتل. دا وصیت نشته چې بچو ګوره تاسو به جمعي خیال ساتئ، زه به ګوره ستاسو تعقیب کوم، ستاسو د مور نه به زه تپوس کوم چې زما بچي جمعې ته ځي که نه ځي. دغه شان تاسو به د خپلوانو لحاظ ساتئ، تاسو به د دین لحاظ ساتئ، تاسو به د الله د پیغمبر د سنت رقي لحاظ ساتئ، د الله د پیغمبر په شان د شکل به تاسو جوړوئ. بچو دا وصیتونه ګوره دا په نش باندې حساب دي. نو باب دی په دې باره کې چې سفر باندې څوک ځي نو سفر په وخت کې یو وصیت پرېښودل او دغه شان ته څوک چې ځي هغې ته هم دعا کول او دا څوک چې ځي هغه به دغه شان ته د نور خلک هم د دعا غواړي. اول نمبر حدیث دی زید بن ارقم رضی الله عنه دا وی قام رسول الله صلی الله علیه وسلم فینا خطیبا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ کې پاسې د خطبه کوونکی فحمد الله د الله صفت ادا کو واثنى علیه په الله باندې ثنا ویل ووعظ وذکر. نبی صلی الله علیه وسلم بهترین نصیحت وړاندې کو او خپل دې ملګرو ته دغه شان ته پند او نصیحت خبرې وکړي. ثم قال به ویل اما بعد، یعنی کله چې بل کلام د سړی داخلي ګون داسې کلمه ده د تفصیل دپاره راځي. اما بعد د دې نه وروسته ای زما ملګرو الا خبردار متوجه شئ دې خبرې ته. ایها الناس ای خلکو تاسو ته وایم
دا واورئ چې مهمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم کوي یو وصیت دا خپل امت ته پریدي تر مرګه پورې د قیامت د قایمېدلو پورې ویل انما انا بشر دا عقیده به ساتي چې زه یو انسان یم ما له به د رب لکه بخانو امتونو کې پیغمبرانو به دغه شان د عبادت او بندګي کوله زه یو انسان یم یوشک ان یأتی رسول ربي فأجیب کیدای شي ما ته د الله د خوا نه یو استازی هغه راشي او زه د هغې قبولوالی وکړم څه معنا ما ته به ملک الموت راځي او زه به د هغې قبولوالی کوم د مرګ نه زما هم خلاصون نشته دی ما ته به مرګ راځي وانا تارکم فیکم ثقلین او زه په تاسو کې دوه د اوچت شان والا شیان پرېږدم یعنی د ثقلین درانه شیان معنی څه یعنی د هغې عظمت اوچت دی د هغې عزت اوچت دی او یا به په هغې باندې عمل کول او د هغې حق ادا کول دا ډېر ګران دي اولهما د هغې دواړو کې یو شی کتاب الله د الله کتاب د الله کتاب زه تاسو ته بریم زما ملګرو صحابه کرامو امته فیه الهدى والنور چې په دې د الله کتاب کې هدایت دی او رڼا پکې ده فخذوا بکتاب الله تاسو کلک ونیسئ د الله کتاب واستمسکوا به او کلک یې منګولې ولګوئ په هغې باندې د الله پیغمبر د رخصتۍ په حالت کې دی ما ته به ملک الموت راځي او زه به د ملک الموت هغه کوم زیره د مرګ چې راوړې ده هغه به قبلوم کومه تحفه او ډالۍ چې د مرګ راوړې ده هغه به زه قبلوم خو ګره که زه نه یم زما وصیت تاسو ته دا دی چې د دوو خبرو خیال به ساتئ یو د الله کتاب نو فحث على كتاب الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله کتاب طرف ته ترغیب ورکو ورغب فيه او دغه طرف ته خلکو شوق او مینه پیدا کړه ثم قال بيول واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي ای زما ملګرو زما د کور والو لحاظ ساتئ زما د خاندان لحاظ ساتئ او زه تاسو ته الله یادوم چې زما د خاندان لحاظ ساتئ نبی صلی الله علیه وسلم خاندان څوک دی د الله د پیغمبر خاندان هغې نه تپوس وشو وی آل علي و آل عقیل او دغه شانته و آل جعفر و آل ابن عباس نبی صلی الله علیه وسلم ویل زما خاندان د علي اولاد دی زما خاندان د جعفر اولاد دی زما خاندان د عقیل اولاد دی زما خاندان د عبد عباس اولاد دی چې زما تر دی د دې به ډېر زیات لحاظ ساتئ د نبی صلی الله علیه وسلم یعنی خپل خاندان په دې خاطر یاد کو چې تاسو به زما د خاندان عزت کوئ هغې ته به تکلیف نه ورکوئ د هغې نه به دین زده کوئ اصل دین زما د دغه خاندان سره دی د دې وصیت نه وروسته کله چې الله نبی صلی الله علیه وسلم سفر وکړو د آخرت طرف ته غټ غټ صحابه کرام ابوبکر په شان ته شخصیت عمر په شان ته شخصیت کله چې یو مسله کې اختلاف راغی او کله چې به یو مسله مشکله شوله د الله د پیغمبر د وصیت مطابق د هغوی د عزت په خاطر باندې به هغوی د هغوی کور ته لاړل او د هغې نه به د مسلو تپوس کوو یعنې دې روایت کې یوه فایده دا ده چې دغه شانته نبی صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو ته دغه شانته یو بهترین وصیت دا پرېښی دی بهترین وصیت چې د الله په کتاب باندې منګولې لګول او د الله په کتاب باندې عمل کول هر څه کې کېږي که نه تاواني بدن ناروغ کېږي دغه شان تکلیفونه پیښېږي خو د الله کتاب نه به چوټي نه ورکوئ تیاره میاشت رمضان نه روانه ده یو فرصت د الله هم دې ورته ورسوي الله دې راباندې په خیر او په عافیت او د الله په بندګۍ او په رضا کې راباندې تېره کړي د الله د کتاب سره تعلق ساتل د الله پیغمبر کتره دی او کوې چې زما د الله د پیغمبر سره محبت مینه مې ده چې د الله د پیغمبر مینه زه څنګه پوره کړم د الله د پیغمبر مینه په دې پوره کړه چې د الله د پیغمبر وصیت باندې لاړ شه چې د الله په کتاب باندې عمل دی ځان له دا نه ده چې صرف بس ګرځي او د الله د کتاب سره مې مینه ده او د خولې اوازونه دي او فریادونه دي نه د الله د کتاب سره مینه دا ده ناظره یاد کا تجوید سره یاد کا د هغې معنی یاد کا د هغې په مسایلو باندې ځان پوه کا د هغې د عمل کولو کوشش شروع کا هغه بل ته د رسولو دپاره دغه شانته منډې تړلې ووه او د هغې د درسونو مساعدې دپاره منډې تړلې ووه دویم وصیت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل د خاندان تذکره خصوصي وکړه چې زما د خاندان سره محبت وکړئ زما د خاندان قدر عزت وکړئ زما د خاندان په باره کې لحاظ وکړئ هغوی مه په عذابوئ هغوی ته تکلیف مه ورکوئ په دې خبرې الله موږ تاسو عامه کو توفیق راکړي واقعا د الله تعالی زموږ ستاسو ژوند د نبي صلی الله علیه وسلم د توصیو مطابق تیر کړي وصلی الله علی نبینا محمد